قدرمنو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. په اوسنۍ نړۍ کې د ساینس او تکنیک د نوی پلو انقلاب راوندی د لوی ډیټا مصنوعي ځیرکتیا او کراود حساب په شمول نوي تکنیکونه د چټک پرمختګ په حال کې دي او په همدې مناسبت د ساوفټویر او مخابراتي ټکنالوژۍ خدمتي چارو هم پراخ بازار موندلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې په چین کې د اړوندو چارو پرمختګ ته کتنه ورارم. د چین د صنعت او مخابراتي چارو وزارت شمیرنې ښیي د سږ کال په لومړیو 2 میاشتو کې په دغه هیواد کې د سافټویر د چارو عمومي عایدات 1,900 میلیارد رمینبیونو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 11.9 زیاتوالی ښیي. په دې جمله کې د سافټویر د تولیداتو عمومي عایدات 394 میلیارد او 400 میلیونو ینو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 8.4 زیاتوالی ښیي. دغه راز په دغه هیواد کې د مخابراتي تکنیک د خدمتي چارو عایدات هم د چټک زیاتوالي په حال کې دي او د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې دغه عایدات 1,100 میلیارد ینو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14.5 زیاتوالی ښیي. په دې جمله کې د کراود حساب او لوی ډیټا د خدمتي چارو عایدات 210 میلیارد او 200 میلیونو ینو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14.8 زیاتوالی ښیي. په چین کې د مخابراتي امنیت د خدمتي چارو عایدات د ثابتوالي په حال کې دي او د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې یې د اړوندو تولیداتو او خدماتونو عمومي عایدات 15 میلیارد او 200 میلیونو ینو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د ورته وخت په پرتله په سلو کې 14.3 زیاتوالی ښیي. ویل کېږي چې په اوسنۍ نړۍ کې د سافټویر او مخابراتي تکنیک خدماتي چارې ډېر چټک پرمختګ کوي او اړوندې چارې یې د صنعتي جوړښت د ښه کېدو د اقتصاد د پرمختیایي موډل د بدلیدو د نوښتي توان د لوړتیا او د اقتصادي او ټولنې د باکیفیته پرمختګ د پیاوړتیا لپاره مهم رول لري. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.